اشرف غني طالبان ته افغانستان ته د راتګ لپاره درې شرطونه وړاندې کړي دي. سلامونه نیک هیلې درنو هیوادوالو، اریانا پلس چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان څخه تللی پخوانی ولسمشر اشرف غني په مشروط ډول دې ته تیاري ښودلې ده چې دی بیرته افغانستان ته ولاړ سي. هغه په وینا کې وړاندې ویلي هم و چې په سلام مشروع بوخت دی او نیت لري چې بیرته خپل وطن افغانستان ته ولاړ سي. اوس په دې هکله تازه معلومات را رسېدلي دي. په سویډن کې د اشرف غني نږدې څارونکی او افغان فعال سرور ستانکزی وایي چې دته داسې معلومات رسېدلي دي چې په دوبۍ کې د ځینو طالب چارواکو له لوري د اشرف غني سره لیدنې شوي دي او هغه بیرته افغانستان ته دعوت شوی دی. د ستانکزي په خبره چې اشرف غني طالبان ته ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. ښاغلي ستانکزي ویلي دي چې اشرف غني شرطونه به وروسته رسنیز کړي، خو تر اوسه پورې ورته طالب چارواکو ښه یا نه دي ویلي. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ شوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.